ودانې یوازې د خښتو، ډبرو او مرمر له ټوټو نه جوړیږي. ځینې د احساساتو، یادونو او تاریخ له ژورو پاڼو راولاړیږي. د هند د اګرې ښار په زړه کې تاج محل ولاړ دی. هغه سپین مرمري شاهکار چې نږدې 400 کاله کېږي د نړۍ د ښکلا، هنر او معمارۍ له تر ټولو پیژندل شویو نښو څخه ګڼل کېږي. د جمنا سیند پر غاړه دا ودانۍ د مغلو باچا شاهجهان لخوا د خپل میرمنې ممتاز محل د یاد لپاره جوړه شوه. ویل کېږي کله چې ممتاز محل له نړۍ سترګې پټې کړې، شاهجهان وغوښتل چې د خپلې مینې یاد داسې ژوندی وساتي چې وخت یې هم له منځه یو نشي وړلی. د تاج محل ښکلا یوازې په دې سپین مرمر کې نه ده، د ورځې په هره شیبه کې یې رنګ او بڼه بدلیږي. د سهار له لومړیو وړانګو سره د ګلابي رنګ نرمه ځلا خپلوي، د غرمې په رڼا کې د واورې په څیر سپین ښکاري او د سپوږمۍ په رڼا کې داسې ځلیږي لکه له رڼا او خیال څخه جوړه شوې مڼې وي. زرګونو هنرمندانو، خطاطانو او معمارانو کلونه کار کړي څو دا شاهکار بشپړ شي. د مرمر پر مخ نقشوي لیکنې، ګلکارې او هندسي بڼې تر نن ورځې د هغه وخت د هنري مهارت ژوندۍ یادونه کوي. خو ښایي د تاج محل تر ټولو لوی راز دا دی چې هر لیدونکی پکې خپله کیسه ویني. ځینې یې د مینې تر ټولو ښکلی یادګار بولي، ځینې یې د معمارۍ معجزه ګڼي او ځینې بیا پکې د وخت په وړاندې د انسان د تخلیقي ځواک نښه لټوي. له پیړیو وروسته هم تاج محل هماغسې ولاړ دی، خاموش، خو د تاریخ، مینې او د نه هېرېدونکو یادونو له زرګونو ناویلو کیسو ډک. زه دیا خان یم. د نړۍ د حیرانونکو ځایونو، په زړه پورې کیسو او ځانګړو ویډیوګانو لپاره له شال نیوز او دیا خان سره پاتې شئ.